اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت راغلیم کریمو ته. د کریمو هغه ځای ته رالم کوم ځای کې چې ډېر درد دی او فریاد دی او ډېر زیات چې کوم دی حالات خراب دي. تاسو مخکې بوزم موږ سره اوسئ، خبرې اترې وکړو. ترور سلام علیکم. وعلیکم سلام. ترور تاسو څنګه خیر دی؟ خیر دی بچی. ترور تاسو داسې خبر شوم چې تاسو حالات ډېر سخت خراب دي، انتهایي ډېر زیات. دا رښتې دي؟ وروره موږ کله په ناری، کله په تندی، کله په لوږی او څوک وایي لارې ته بنده او څوک څه وایي څوک څه وایي. که تاسو خیرات ګټل غواړئ، زکات ورکول غواړئ، نو تاسو دې سره مدد وکړئ ډېر زیات. ځکه چې بعضې خلک زه خلک وینم څوک په ډمانو پیسې شیندي او څوک چې کوم دی په اجراګانو پیسې شیندي. نو تاسو که خپلې پیسې قیمتي کول غواړئ نو داسې خلکو سره مدد وکئ، ځکه چې دې ولات ډېر سخت انتهایي خراب دي. زه د پخپله دې کور ته رالم، دا کوټه هم راولیږي. ترور تاسو بابا هم بیمار دی، دا ما اورېدلي دا رښتې دي؟ بچی بیمار دی او خپې هم پړسېږي او لاس هم پړسېږي او ډېر بیمار دی، انتهایي بیمار دی. هېڅ څه هم نه واس نه کېږي بغیر د الله نه وظیفې لتلی. بره میراجان بابا کورونو ته هغه بره کورونو ته تلی او خپې هم پړسېدلي دي. ور څه والله هم شته او هېڅ څه هم نشته. خلک وایي لارې بنده او موږ وایي یاره باندې یې کوي. د خدای سره هم شته او نور هم نشته دی. که چا له څه وکړه الله دې ورڅه ښه وکړي، که نه و نو خدای دې ورڅه شل ځل وکړي یو سړي به وس نه کېږي بل به وایي راکړه. او که چا ورڅه ښه وکړه الله دې ورڅه مدد وکړي، الله دې ورڅه مدد وکړي. خو اوس یې هغه سړي سره خلک کوي چې د مخ او د څټې د بېکاره سړي ته یې څوک کوي. ترور انشاء تاسو خو مدد کوي خلک، ځکه چې دنیا کې ډېر خلک شته دی. لکه ډېر خلک زه داسې وینم چې څوک پیسې فضول خرچې کوي، فضول خرچې کوي، څوک یو څه پې کوي، څوک پې بل څه کوي. نو تاسو له به ولې نه درکوي؟ دا به ډېر بد کوي. وایي که حج عمره کولی نه شي، وایي که حج عمره کولی نه شي د غریب سره مدد وکړه، دا حج عمره کې شمار دي. نو تاسو په کلي ګاونډ کې چې څونه غریبانان دي دغه پورې ستاسو حج عمره نه کېږي چې څو پورې تاسو ګاونډي په عذاب کړي. ځکه چې دیو ډېر سختو سره مخ دي. د دیو دا کم کوټې هم دغه شانې خرابې دي، د دې وس دس نه کېږي او د ګټې وټې هم څوک نشته دی. باچا صاحب تاسو سره خو د دې پته ده؟ او جی دی ورو ترور هغه ستا زوی شته دی بل؟ هغه هم وایي زه معذوره دی. موږ ټول معذوره یو. موږ مازغه د چا شته او د چا نشته. یوه جنیرکه شی د هغې دو قمره تعلوس رای دی، پوډر له نشو راوړی، لومبی مو له د ګولې شربات وکړه. او یو خلک اختر له جامې کوي. بچی موږ په نوې جامه پسې مړه شو. موږ وایي به دا چې روغ صورت او خیر یې او د الله شکر دی ډېر خیر روغ صورت او خیر بس دقه. او بېګا دې وړو د بره نه لونګوالی راول لږ وه او به هم پکې واړوئ. څه به ووایي؟ بس زما د عوامو ته دا فیل دی رونو چې تاسو که ثواب ګټل غواړئ نو داسې خلکو سره ودرېږئ، ځکه چې دا بهترین ثواب دی. وروره راشه دې خوا لږ من خوا.
وروره دا راته ووایه چې ستاسو حالات ډېر د سختو سره مخ حالات بیخي د سختو سره مخ دي بس حالات بیخي ګډ وډ دي مړه بس کله د مرچکي صدقه خورو کله سسه او کله د سسه دغه مې پلار دی بس دا بابا دی دا هغه بابا دی په خوله هم چاړه د غریب او کار بابا څه وکړو نو بابا انشاءالله تا به خلک ویني خو بس خبرې نه شوې کولی بابا دا بابا تللی وظیفې له روټۍ یې په کلي کې راغونډول یا الله نو بابا خبرې ته نه شي کولی که نه خو بس ستاسو حالات ما ته پته ولګېده بابا تاسو د حالات په خپله ولیده دا بابا تلی غریب وظیفې پسې تاسو که خیرات زکات ګټل غواړئ ځکه خلک ستاسو سره پیسې د چا څه یو په زولې خرڅ کوي نو چې داسې خلکو له ورکوي نو قیمتي به شي ډېرې زیاتې به قیمتي شي ستاسو په قیمت کې به کار راشي او داسې خلکو سره ډېر زیات تعاون کوئ ځکه دې سره بھرپور تعاون وکئ دې حالات تاسو په خپله وینئ دې حالات ډېر زیات خراب دي ډېر زیات یو لږي یو ډېرې دې حالات ډېر زیات خراب دي ځکه چې دا بابا ما ولیده ما له جړا راله نو زه به د یو نمبر په سکرین باندې ورکوم تاسو چې دلته راتلی هم شئ او دې سره تعاون وکئ دا چا وس کېږي دا هغه چا ته نه یم چې چا وس نه کېږي هغه ته نه یم خو چې چا وس کېږي او په زول پیسې خرڅ کوي نو داسې ځای کې ولګوئ چې په خم راشي او د قیمت کې هم په کار راشي ښه وروره ته راته ووایه ما خو بابا ولیده بابا خواله لاړم خو ستاسو حالات ډېر زیات خراب دي حالات بیخي ګډ وډ دي او مړه بس په تورو تیارو کې ناستې بس نه بیټري شته او نه شیشه شته او نه څه شته بس او تورې تیارې دي بس بیخي بس په شکال کې بس دغه ماشي او مشان دي بس او په دې په شکال کې پکې نه علاوه ټایم د سره نه تېرېږي او تاسو نشته بیخي بس کله بس په دغه ته ناستې بس به بوځي ده بس بیخي بس ګرمي ده بس لکه توره تیاره ده ماښام تیاره ده بس بیخي توره تیاره ده بس دا ماښام ټایم دی ورونو زه دیو کار راغلی یم دیو کار توره تیاره ده دا کچک هم دی دا یو دیوال یې لږ پوښکلی خو دا هم ولګوئ چا پوښکلی دی که نه الله دې ورسره ډېر ښه وکړي دا چا دا یو دیوال چا پوښ کړی ترور زامن هم دي ماشاءالله ماشاءالله او خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي او انشاءالله تاسو به خلک تعاون کوي او ستا نمبر به زه په سکرین باندې خامخا ورکوم صحیح ده صحیح ده او ته هم بیماری زه په خپله بیمار یم ګردې مې خرابې دي ته په خپله بیمار یم ته په خپله بیمار یم پریشن مې کړی د بواسیر بس بیمار یم ګردې مې خرابې دي بس بیمار یم او بابا څه بیمار دی بابا کې بابا ګردې خرابې دي بس په زړه کې اوبه شوي دي په زړه کې اوبه شوي دي بس بیخي بیمار دی بس ډېره ګرانه ده باچا بس الله دې بس اسانه کړي بس دا زه 2 منټه ستاسو کور ته رالم 2-3 منټه زه زړه نشم ټینګولی تاسو دې کور کې اوسېږئ تاسو به څنګه زړه ټینګوئ بنګه بیخي بس زړه نشو ټینګولی خو بس څوک هم جړا او فریاد نه اوري نو بس ده ته مې وویل بس راشه موږ له دغه شان دغه وکړو بس خو بس څه کوې بس څوک هم جړا او فریاد نه اوري بس باچا صاحب ډېره ګرانه ده زما وروره ډېره ګرانه ده په دې ګرمۍ دی په شکال کې د دې ماشوم هم تالوس وریری د دې به علاج پکاري داسې وروڼه شته دی چې هغه هغوی څخه وس کېږي نو هغوی چې کوم دی هغوی د بھرپور دی سره تعاون وکړي تعاون دې ورسره وکړي ضرور ځکه څوک په زول پیسې خرڅ کوي نو هغه نه دي پکار چې په زول پیسې خرڅ کړي دلته هم به آخرت ښایسته انشاءالله دواګانو په وجه هم به دنیا ښایسته وي نو داسې ځای کې پیسې ولګوئ چې ستاسو په کار راشي دا کور تاسو ته ښیم دا وګوره دا دروازه ده دیو د خټې دیوال دی دا کوټې راغورځېږي دا کوټې راغورځېږي وروره دا وګورئ انتهایی حالات ډېر زیات خراب دي دا کیمرا نږدې که لږ کیمرا نږدې که دا د دیو کټونه دي دا د دیو کټونه دي دا وګوره دا د دیو کټونه دي
کټونه وګوره کټونه کم دی په ځمکه ډېره ګرانه زندګي ده خلک په محلونو کې پراته دي او فضول خرچۍ نه کوي ډېرې زیاتې څوک په شرابو پیسې خوري شراب څکي څوک چرس څکي څوک نشې کوي څوک تماشې کوي نو ډېره زیاته ګرانه چې تاسې فضول خرچۍ نه کوي او داسې غریبانو سره تعاون نه کوي ډېره ګرانه ده انشاءالله خبره دلته راغونډو خبره دلته راغونډو خو بس ډېر سخت میړه خراب شو باید ځکه چې 2 منټه زندګي دلته که 2 منټه زه رالم او د حالات چې ما ولیدو نو په دې کې به دا کلونه نه عمرونه په دې کې تېروي او دا ورته وایي چې دا ځای پردی دی که ستاسو خپل دی دا ځای پردی دی زمونږ خپل نه دی بس تیاره کېږي وروره بیا به انشاءالله چېرته ستاسو خواله راځم بس اوکې ده صحیح ده او موږ له اجازت راکوي سره د کیمرامین نور اکرم آزادي الله په امان السلام علیکم ورحمت الله